سلامونه نیکې ملګرو. په فرانسوي ژبه کې 30 اړین لغتونه له جملو سره. دا ویډیو ډېره په زړه پورې ده. راځئ تر پایه راسره پاتې شئ. لو سولیل، لو سولیل، لو سولیل لمر ته وایي. لو سولیل brille aujourd'hui. Le soleil brille aujourd'hui. Le soleil brille aujourd'hui. نن لمر ځلیږي. لو سولیل خو چې دی لمر ته ویل کېږي او بغي ځلیدلو ته ویل کېږي aujourd'hui نن ورځ. La lune, la lune, la lune سپوږمۍ ته ویل کېږي. La lune est très belle ce soir. La lune est très belle ce soir. La lune est très belle ce soir. نن شپه سپوږمۍ ډېره ښکلې ده. La lune چې دی سپوږمۍ ته وایي est très belle, est très belle او ډېره ښکلې ده. Ce soir نن ماښام یعنی نن شپه. soir ماښام یا شپې ته ویل کېږي. Le jardin, le jardin باغ ته ویل کېږي. Le jardin est vert et joli. Le jardin est vert et joli. Le jardin est vert et joli. باغ شین او ښکلی دی. Le jardin خو jardin دی. est vert, vert شنه ته ویل کېږي. et joli ښکلي ته ویل کېږي. La fleur, la fleur چې دی ګل ته ویل کېږي. Cette fleurs sont bon. Cette fleurs sont bon. Cette fleurs sont bon. cette چې دی دغه دا ګل fleur خو ګل ته ویل کېږي. sont چې دی بوی ته ویل کېږي او خوشبويي یعنی داسې یوه معنا ورکوي. خوشبویه دی. sont bon یعنی ښه بوی ورکوي. Le chien, le chien, le chien سپي ته ویل کېږي. تاسو پوهېږئ په دې باندې. Le chien court dans la parc. Le chien court dans la parc. Le chien خو مغه سپی شولو. court منډې وهل او dans په la parc په پارک کې. سپی په پارک کې منډې وهي. La porte, la porte دروازې ته ویل کېږي. La porte est ouverte. La porte est ouverte. La porte خو la porte est ouverte خلاصه ده. دروازه خلاصه ده. Le poisson, le poisson ماهي ته ویل کېږي. Le poisson nage dans l'eau. Le poisson nage dans l'eau. le poisson خو مغه ماهي دی او nage چې دی لامبو وهلو ته ویل کېږي او dans l'eau په اوبو کې. ماهي په اوبو کې لامبي. La chaussure, la chaussure بوټ ته ویل کېږي. Ma chaussure est sale. Ma chaussure est sale. زما بوټ چټل دی. ما چې دی زما ته ویل کېږي. لکه مثلا تاسې کولی شئ چې بیا وکاروئ چې ta chaussure est sale. لکه ګورئ دا ځای کې باید تاسو یو لنډ معلومات درکړم. کله چې تاسو غواړئ یو جمله یو لغات فیمینن وي یعنې ښځینه وي تاسې کولی شئ چې ما تا او می او تی وکاروئ او بیا چې دی که یو لغات مسکولن وي بیا به وایئ چې بیا به مام نه وایي بیا به مو وایي. مو شیان مثلا لکه مو شیان داسې یو لغه راځي. خو هغه به انشاءالله په دې ویډیو کې به ډېر ورباندې بحث نه کوو ځکه چې دا ځان ته یوه مسله دی د ایما او تا لپاره. هغه به بیا بله یوه ځان ته یوه ځانګړې ویډیو ورباندې جوړه کړو. که دې خوښه وي دلته کومنټ کې راته لیکلی شئ چې هو. ها le pantalon, le pantalon چې دی لو پتلون ته ویل کېږي. ton pantalon est trop long. ton pantalon est trop long. ګوره دلته چې دی ton لکه ستا. pantalon خو پتلون ته ویل کېږي. est trop او ډېر long اوږد دی. ستا پتلون ډېر اوږد دی. La clé, la clé کلیانو ته ویل کېږي. où est la clé, où est la clé. où est یعنې چېرته دي. clé la clé کلیانې. کلۍ چېرته دي. le sac, le sac بکس ته ویل کېږي. le sac est lourd.
لو sac est lourde. lourd البته دې به نه تلفظ کوي lourd به وایي lourd نه ځکه چې اخر کې هیڅ شی نه لري او لوساک وساک ته ویل کېږي لوښ چې دی دروند بکس دروند دی لا montre لا montre لاسي ساعت ته ویل کېږي یعنې په لاس باندې چې کوم تړلی کېږي ma montre ne marche pas ma montre ne marche pas ne marche pas ma montre ne marche pas ما چې ګوره د بیا د فیمینن لپاره دی زما مونتخ لاسي ساعت نه مارش په کار نه کوي زما ساعت کار نه کوي لو لی لولی چې دی کټ ته ویل کېږي یا بستر ته ویل کېږي یا توشک چې ته چې وده کېږي ژو داغ سوغ لو لی زه داغ چې دی ویده کېدلو ته وایي سوغ لی یعنې په کټ باندې زه پر کټ ویده کېږم La fenêtre, la fenêtre, la fenêtre کړکۍ ته ویل کېږي la fenêtre est cassée, la fenêtre est cassée, fenêtre خو کړکۍ شوله est cassée, cassée ماتې ته ویل کېږي کړکۍ ماته ده le bébé, le bébé, le bébé ماشوم ته ویل کېږي le bébé dort tranquillement, le bébé dort tranquillement لو ببی ماشوم دی داغ چې دی خوب کول یعنی بیده کېدل ویده دی tranquillement آرامه ماشوم آرام ویده دی la cuisine la cuisine la cuisine پخلنځي ته ویل کېږي la cuisine est propre la cuisine est propre propre چې دی پاک ته ویل کېږي la cuisine est propre پخلنځي پاک دی le chat پیشو ته ویل کېږي le chat mange du poisson le chat mange du poisson le chat خوشحال دی mange خوړلو ته ویل کېږي du poisson ماهي یا کب پیشو ماهي خوري یا کب خوري la route سړک ته ویل کېږي غټ سړک ته او la roue est bloquée La roue est bloquée. La roue bloquée یعنی سړک بند دی بلوکې بند ته ویل کېږي سړک بند دی لو لی یا بستر یا مغکر ته ویل کېږي یا تخت ته ویل کېږي چې دا ډول دا جمله توپیر کوي هغې سره je fais mon lit chaque matin je fais mon lit chaque matin ګورې دا فعل چې دی د فعل په ټول ډېرو مختلفو ډولونو کې کارېږي ما د فعلونو په اړه یو څه ویډیوګانې جوړې کړي دي کولی شئ هغه هم وګورئ دلته چې دی د فعل نه مطلب دا دی یعنې برابرول اماده کول زه برابروم یعنې اماده کوم مون لی شک متن زما کټ هر سهار زه هر سهار خپل بستر برابروم یعنې چې خوب نه جګ شي خو نورمال خبره ده خپله بستره به ټولوي اماده کوي به کټ به دې ټولوي La plage. Nous allons à la plage. Plage خو ساحل ته ویل کېږي. Nous allons à la plage. موږ ساحل ته ځو. Nous allons موږ ځو à la plage ساحل ته. Le nez چې دی پوزې ته ویل کېږي. Mon nez me fait mal. Mon nez me fait mal. Mon nez me fait mal. زما پوزه خوږیږي. مون چې زما. مون زما نې چې دی پوزې ته ویل کېږي. مو fait mal. درد کوي یعنې خوږیږي. La tête سر ته ویل کېږي. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. J'ai mal یعنې زه درد لرم یا زما سر خوږیږي درد لرلو ته j'ai mal ویل کېږي که نه چې تاسې هر ځای درد کې کولی شئ ورسره اضافه یې کړئ. À la tête یعنې په سر کې زما سر خوږیږي. Le verre چې دی ګیلاس ته ویل کېږي شیشهیي ګیلاس ته. Le verre est vide. Le verre est vide. Le verre est vide. verre چې دی خو ما ګیلاس شو est vide خالي دی. ګیلاس خالي دی. La tasse پیالې ته ویل کېږي چې اکثره خاورینې پیالې یې هغې ته تاس ویل کېږي لکه قهوه چې پکې څښل کېږي. La tasse est chaude. La tasse est chaude. La tasse est chaude.
لا تاسو خو پیاله شوله ای شد یعنی ګرمه ده شد ګرمې ته ویل کېږي پیاله ګرمه ده لو marché بازار ته ویل کېږي je vais au marché demain je vais au marché demain je vais زه ځم au marché یعنی بازار ته demain سبا زه سبا بازار ته ځم La ville ښار ته ویل کېږي ma ville est grande ma ville زما ښار est grande غټ دی یعنی لوی دی زما ښار لوی دی lo stylo قلم ته ویل کېږي ce stylo est noir یعنی دا قلم noir یعنی تور دی دا قلم تور دی دا جمله خو ګوري چې لپاره دلته لیکمه دې لپاره چې تاسو ته انګېزه درکړي ځکه دومره سخته نه دی انشاءالله زده کېږي به La radio رادیو ته ویل کېږي La radio ne fonctionne pas no fonctionne چې دی یعنی کار نه کوي فونکسیون کار کولو ته وایي خو کله چې نو پار شاته مخکې راشي یعنی کار نه کوي رادیو کار نه کوي Le fromage پنیر ته ویل کېږي j'aime le fromage زه پنیر خوښوم یا زما پنیر خوښېږي La lampe څراغ ته ویل کېږي یا لامپ ته ویل کېږي La lampe est allumée څراغ بل دی ښه ملګرو لکه څنګه تاسو د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ دغه 3 نه 10 جملې موږ په ګډه زده کړلې نو دلته 2 جملې له هغو جملو څخه ولیکئ چې زده کړي دي په کومنټ برخه کې تر څو دا ستا لپاره تمرین اوسیږي او دغه درس دې زده شي او که چیرې بیا ورته اړتیا لري کولی شي ویډیو له سر نه وګورئ دا ټولې جملې د سره په کتابچه کې نوټ ونیسئ دا به ډېره ښه وي چې هره جمله یوازې ځان ته دروه بیا هغه جمله ځان ته لیکه او تلفظ کوئ انسې ورو ورو مخکې ورسره ځه دا به ستا لپاره ډېره مرسته وکړي انشاءالله زه فکر کوم نو تر بلې ویډیو په لاس سپارم ښې چارې ښه وختونه د الله په امان